سلامونه مینوالو مشر را سره ناست دی روان کړی دی خپلې ضلعې ته او په داسې روډ باندې روان کړی دی بس مشره ډېر د تخرب سترګې شبه وکړو د پښتنو وطن همدا حال دی روډ خو ستاسو ذمهواري دا نه ده د حکومت ذمهواري ده اوس چې دا د حکومت خړ سترګی دی تاسو نه یې مومن د خدای آباد لري امینه هغه کتار ډیوټي به چې روډونه به دوی جوړوي یا دا کرفیو بیا به یې جوړ کړی وای او مسره د دې نه په یو هفته کې دوی 10 کروړه آمدن اوچتوي د دې روډ نه بیا هم زموږ دا حال دی مختلف وسایل مختلف معدنیات په دې روډ را روان دي دا دی چې دوی په لاسونو کې دوی په واس کې د دوی په اختیار کې زموږ ساه نه ده یعنې هغه به راباندې بند کړي وای خدای پاک هوا چلوي ستاسو د دغې ټول وطن زموږ ستاسو د دغې ټول عمر خواږه دوی وخوړل او ښه ډېرې ښې ځانونه یې پرې جوړ کړل بنګلې پرې جوړه کړه هغه مجیب الرحمن یو وخت ورته ویلي وي मुझे اسلام آباد की सड़कों से पर्सन की गुजार की उस वक्त की څومره هم دا یو طرف ته ښه پاکستان چې دوی ورته وایي له لاهوره تر اسلام آباده پورې څومره نوي آبادیانې غټ غټ ګاډي هغه ټولو خلکو دلته پیسې وګټي هلته غټ ګاډۍ ورته اخلي هلته غټه بنګله ورته جوړه کړي بچي ورته یورپ نورو ځایونو ته واستوي ورته تعلیمونه نو دا ټول د دغې وطن په وسایلو باندې په وینو اوښکو باندې چې کوم کاروبار دی د هغې په نتیجه کې کېږي خو بله ډخته زموږ د خپل وطن دغه حال پاتې دی زه به بیا هم دا ووایم چې د بل نه ژړا کول هم د یو تکړه سړي کار نه دی چې خپل چې راپاسو رایو شو راټول شو همت وکړو بیا ممکنه ده موږ کار کولی ژوند کولی تر څو به مونږ پردو ته غرو ته او دښمنو ته ماوو مخو ته لاسونه ټیټ نیولي وي راږه راکړه امن راکړه ټول راکړه خدای دې وکړي دا خاوره خپل اختیار ولري امین ملي مشر پښتنو مشر زموږ د لر او غر مشر منظور احمد پښتین صاحب خبرې تاسو زموږ د ظلموان په اړه باندې واورېدلې یو وړې مسلې باندې مختلفه مسلې دي هم د دغې لپاره دغه مشر ستړیاوې دي چې راځي او ګرځي کوڅه کوڅه در په در پښتانه راښیي پښتانه د خپلو حقوقو نه خبروي په همدغه سلسله کې نن مومندو ته را روانو د 11 اکتوبر د دعوتي پروګرام په سلسله کې چې پښتانه کوم راټولېږي نو مشر چې د روډ حالات ولیده نو موږ ویل راسئ یو دوه خبرې په صرف په دې روډ په مسله باندې مو وکړي چې دلته څه حال دی هغه نورې غټې غټې مسلې به انشاءالله بیا چیړو واسم په دې روډ باندې یو دغه کول او زما د خپل منتخب نمایندګانو نه دا درخواست دی چې موږ چې داسې درانه او قدرمن مشران راولو دا روډ داسې وي نو موږ ورته ډېر خړسترګي او تاسو بیا موږ ته خړسترګي اصلئ نو پکار ده چې دې غم تاسو وخورئ السلام علیکم